إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. بعد یو ورو سوال کړی دی هغه دا چې آیا دعا تقدیر بدلی او کنه، او که دعا تقدیر بدلی نو داسې خبره شوه چې تقدیر خو یو بل لیکلی شوی دی د ځمکې اسمان د پیدایش نه 500 کاله مخکې، نو اوس دا څنګه بدلیږي؟ الجواب، حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دعا سره تقدیر بدلیږي. او دویمه خبره دا ده چې انسان داسې دعا غوښتی شي چې یا الله ما د تقدیر د شر نه په امان کې ساته. لکه حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، اصحاب السنن دا حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښته، وقیني شر ما قضیت، یا الله څه چې تا په تقدیر کې لیکلي د هغې د شر نه مې ساته. او په یو حدیث کې دا راځي، امام حاکم رحمه الله راوړی دی، صحیح حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم تقدیر نه واپس کیږي مگر په دعا سره، او عمر نه ډیریږي مگر په نیکو کارونو سره. دا ښه واضحه حدیث ته دلیل دی. اوس یو سړی دا ووایي نو تقدیر خو پوخ لیکلی شوی دی نو بدلیږي څنګه؟ الجواب، دې مسلې ته لږ ویښ کښېنئ. تقدیر دوه قسمه وي، یو ځوړند تقدیري، یو پوخ تقدیري. دا پوخ تقدیر نه بدلیږي او ځوړند تقدیر بدلیږي. ځوړند څنګه؟ الله لیکلی دی، لکه مثال کې یو کس دی، د هغه نوم دی محمد، د دې محمد عمر 50 کاله دی، خو که چېرته وله مور دعا وغوښته چې یا الله د دې بچي عمر مې ډېر کړي نو شپېتو ته به یې واړومه، دا اوس ځوړند تقدیر دی. څه دی؟ ځوړند دی، یعنې تړلی شوی دی. که ویې غوښته دعا یو ډېر به شي، که ویې نه غوښته دعا یو پاتې به شي. په دې مسله ورسېدی که نه؟ اوس بله دویمه اهمه نقطه، دا تقدیر چې بدلیږي دا هم الله په تقدیر کې لیکلي دي، نو خبره د تقدیر نه ونه وته. لمثال بله درکړم، یو سړی دی، د هغه نوم دی احمد، الله په تقدیر کې لیکلي دي چې په ده به داسې بیماري راځي چې هغه عام د طبیبانو په قانون کې، د انسانانو په قانون کې د هغې علاج نشته. خو د دې احمد دپاره به پلار دعا غواړي چې الله زما زوی له شفا ورکړي، نو بیا به له زه شفا ورکومه. تقدیر بدل شو، خو خبره د تقدیر نه ووته، بیا هم نه ده وتې تقدیر نه، د الله د علم نه خبره نه ده وتې. بل مثال بېله درکړم، یو کس دی خالد نومې دی، غریب دی، تقدیر یې دا دی چې دی به صحیح غریب وي، خو د ده مور پلار به دعا غواړي د ده دپاره چې الله زما د بچي رزق پراخه کړه. الله ته خو پته ده چې مور پلار به دعاګانې غواړي که نه، الله به دا تقدیر د ده د غریبي دا به بدله کړي د دعاګانو د لاسه، او دی به مالداره کړي. خبره د تقدیر نه ووته، ونه وته، خبره بیا هم په تقدیر کې پاتې شو، یعنې د الله د علم نه څه شی نشي وتی. او بل سبحان الله، الله ته دا ضرورت نشته چې الله به دې خبرې ته انتظار کوي چې د چا دپاره به دعا غوښتی کېږي او د چا دپاره نه. الله ته د اول نه پته ده چې د چا دپاره به غوښتی کېږي او د چا دپاره به نه غوښتی کېږي. نو دا د دغه مسلې مختصر جواب دی. اگر که زما یو بیان شتي په دې باندې تقدیر په دې مسله باندې، هلته ما ښه تفصیل بیان کړی، د هغه واورئ. والله اعلم. إلى جنة الله زوف الشهيد.